له 1940 کال راهیسې چې هر وخت افغانستان له هندوستان سره دوستانه روابط جوړ کړي، په مقابل کې پاکستان د افغانستان په ضد یو اقدام ضرور کړی دی. په همدې خاطر افغانستان له کلونو راهیسې د هندوستان او پاکستان ترمنځ له یوې سختې سیاسي لانجې سره مخ دی او په افغانستان کې تقریبا د ډیرو سیاسي او امنیتي مشکلاتو یو دلیل هم همدا ګڼل کیږي. د ظاهر شاه او داود خان له واکمنۍ نه رانیولې تر ډاکټر نجیب، حامد کرزي، اشرف غني او طالبانو پورې د افغانستان ټول واکمنان همدې مسلې له بېلابېلو چیلنجونو سره مخ کړي دي. حتی په تیرو تقریبا 80 کلونو کې ډیر داسې څه لیدل شوي چې افغانستان د پاکستان او هندوستان د نیابتي جګړې په مرکز باندې بدل شوی دی. خو پوښتنه دا ده چې ولې دا دواړه ملکونه نه غواړي چې افغانستان سره حریف ملک ښه تعلقات ولري، او تر دې هم مهمه دا ده چې ولې د افغانستان او هندوستان دوستانه اړیکې هر وخت په پاکستان باندې یو ډول فشار اچوي. راځئ نن په همدې اړه ځان پوه کړو چې په تاریخي لحاظ افغانستان څومره د هندوستان او پاکستان د پالیسیو او سیاستونو ښکار شوی دی او دې مسلې افغانستان او خلکو ته یې څومره مشکلات جوړ کړي دي. افغانستان او هندوستان تقریبا 200 کاله پورې د یو بل ګاونډیان پاتې شوي دي او ډیر وخت یې سرحدونه هم سره شریک وو. دا هغه وخت و چې په هندوستان باندې د انګریزانو راج و او انګریزانو له همدې لارې په افغانستان باندې 3 ځلې حملې هم کړي دي. خو کله چې په 1940 کال کې هندوستان له انګریزانو نه ازادي واخیستله، د افغانستان د سیاست لپاره یو تر ټولو لوی چیلنج له همدې ځایه شروع شو او هغه چیلنج دا و چې د هندوستان له ازادۍ سره د پاکستان په نوم یو هیواد هم رامنځته شو. په دې سره له یوې خوا د هندوستان او افغانستان مستقیم ګاونډیتوب ختم شو او له بلې خوا د ډیورنډ کرښې نه اخوا د پښتونخوا سرنوشت هم نامعلوم پرېښودل شو. له دې سره د کشمیر په سر د هندوستان او پاکستان جګړې او د دواړو ملکونو ترمنځ سیاسي مشکلات هم هغه څه و چې د افغانستان لپاره یې سرخوږی جوړ کړ. په همدې خاطر په 1940 کال کې افغانستان یوازینی هغه ملک و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له شاملېدو سره مخالفت وکړ. همدې کار هندوستان تشویق کړ چې افغانستان سره اړیکې او ملګرتیا جوړه کړي. دا وخت په افغانستان کې د محمد ظاهر شاه واکمني وه. ظاهر شاه د هندوستان له وزیر اعظم جواهرلال نهرو سره خپلې اړیکې نورې هم کلکې کړې او په همدې خاطر د افغانستان او هندوستان ترمنځ په 1950 کال کې یوه معاهده وشوه. همدې معاهدې دواړو ملکونو ته فرصت برابر کړ چې په سیاسي، تجارتي او فرهنګي برخو کې خپل روابط نور هم قوي کی. له همدې سره هندوستان د افغان ځوانانو لپاره سکالرشیپونه اعلان کړل. افغان دولت سره په روغتیایي او انجینرۍ برخه کې هم کومکونه زیات کړل. د افغانستان او هندوستان ترمنځ دا اړیکې هغه وخت لا قوي شوې چې په 1953 کال کې داود خان په شاهي نظام کې د افغانستان صدر اعظم وټاکل شو. داود خان د خپل صدر اعظمۍ په وخت کې اول کار دا وکړ چې لویه جرګه یې راوغوښتله او په دې جرګه کې فیصله وشوه چې افغانستان به هیڅ کله د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت باندې ونه پیژني. له همدې سره داود خان د ډیورنډ کرښې او پښتونستان په مسله باندې کلک ودرېده. یعنی افغانستان په کوزه پښتونخوا کې د هغو پښتنو د نظریاتو حمایت شروع کړو چې د پاکستان له جوړېدو سره یې نه غوښتل پاکستان سره یو ځای شي او کوشش یې کاوه چې د ځان لپاره د پښتونستان په نوم یو بل ملک باید جوړ کړي. دا هغه نظریه وه چې په عین وخت کې د هندوستان لخوا هم سپورټ کېدله. نو همدې نظریې افغانستان او هندوستان نور هم یو بل ته نږدې کړل. د افغانستان او هندوستان ترمنځ یو بل شریک ټکی دا هم و چې دواړو ملکونو په سړه جګړه کې د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ بې طرفي اعلان کړې وه. په همدې اړیکو باندې ډیره موده تېره شوله. بالاخره په 1983 کال کې داود خان د ظاهر شاه په شاهي نظام کودتا وکړه او په افغانستان کې د اول ځل لپاره جمهوري نظام اعلان کړ. هندوستان له اولو هغو ملکونو نه و چې په افغانستان کې له کودتا وروسته نوی نظام په رسمیت باندې وپېژانده. داود خان کوشش شروع کړ چې د دنیا له ټولو ملکونو سره په خپلو روابطو کې بیلنس یا انډول په نظر کې ونیسي. خو یوه اساسي ستونزه چې داود خان ورسره مخ و هغه د پښتونستان او د کوزې پښتونخوا د پښتنو مسله وه. داود خان څو وارې د پښتونخوا کامپال سیاستوال کابل ته راوغوښتل او هغوی سره یې د همکارۍ واده هم وکړه. دا داسې وخت و چې پاکستان د پښتنو د کامپالو ګوندونو ډیر زیات سیاستوال په زندان کې اچولي وو. له همدې وجې داود خان په اولو وختونو کې له پاکستان
افغانستان سره سم روابط نه درلودل او په ځای له هندوستان سره اړیکو ته دوام ورکړ. همدلته هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري شروع کړه. مثلا ډیر زیات افغان پوځیان په هندوستان کې وروزل. افغانستان سره په اقتصادي او تجارتي برخو کې همکاري زیاته کړله. خو دا وخت په کابل پوهنتون کې ځینو محصلینو او استادانو چې د ځان لپاره د مسلمانو ځوانانو ټولنه جوړه کړې وه په کابل کې د داود خان د نظام په خلاف فعالیتونه شروع کړي وو. داود خان چې څنګه د دوی په خلاف اقدام وکړو نو د دوی له ډلې ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود په ګډون ډیر نور کسان پاکستان ته وتښتېدل. د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار بهټو له همدې فرصت نه استفاده وکړله او دغو کسانو ته یې ډاډ ورکړ چې د داود خان د نظام په خلاف به په هر ډول ملاتړ کوي. په همدې خاطر پاکستان له همدې وخته دغو کسانو ته وسلې، ټریننګونه او تجهیزات ورکول شروع کړل. نو دلته داود خان مجبور شو چې پاکستان سره خپل روابط بیرته جوړ کړي ترڅو په افغانستان کې د دغو کسانو د تخریب مخه ونیسي. هغه په اول سر کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار بهټو ته بلنه ورکړه چې کابل ته راشي او بیا وروسته پخپله هم پاکستان ته یې سفر وکړ. د 1980 کلونو په وروستیو کې داود خان او ذوالفقار بهټو یوې معاهدې ته نږدې شوي وو چې دواړو ملکونه به نور د یو بل په خلاف فعالیتونه پرېږدي او د یو بل په ضد به څرګندونې هم نه کوي. حتی په دې هم موافقه شوې وه چې پاکستان به د افغانستان مخالفین داود خان ته سپاري او افغانستان به د پاکستان مخالفین بیرته د پاکستان حکومت ته سپاري. خو په ناڅاپي شکل په 1970 کال کې په پاکستان کې د ذوالفقار بهټو حکومت د ضیاءالحق د یوې نظامي کودتا له وجې رانسکور شو او په افغانستان کې بیا په 1988 کال کې د داود خان حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند د کودتا له وجې له منځه لاړه او له همدې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو جوړولو لپاره روان مذاکرات هم په ځای باندې پاتې شول. په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا او بیا وروسته په افغان خاوره باندې د شورویانو یرغل د دنیا د ډیرو ملکونو سیاستونه بدل کړل، په خاص ډول د هندوستان. مثلا کله چې په 1990 کال کې شورویانو په افغانستان باندې حمله وکړه نو د دنیا ډیرو ملکونو د شوروي اتحاد دا حمله یو ډول وغندله او غوښتنه یې وکړه چې زر تر زره بیرته له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي. خو دلته هندوستان یو هغه هیواد چې د نورو ملکونو له توقع خلاف اقدام وکړو او هغه دا چې هندوستان په افغانستان باندې د شورویانو حمله نه یوازې ونه غندله بلکې د هغوی په ملاتړ رامنځته شوی حکومت هم په رسمیت وپیژانده. له دې سره سره د دغه حکومت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري هم شروع کړه او د دې وجه دا و چې هندوستان فکر کاوه پاکستان کې چې کومې جهادي ډلې رامنځته شوي دي او په افغانستان کې د شورویانو په خلاف جنګیږي که هغه ډلې یو وخت واک ته ورسیږي نو د پاکستان سره بلاس یو کې او د هندوستان په خلاف به فعالیتونه شروع کړي. له همدې ویرې هندوستان کوشش کاوه چې په افغانستان کې د شوروي په ملاتړ رامنځته شوي حکومتونه دوامداره شي. هغه وخت د هندوستان صدر اعظم اندرا ګاندي په افغانستان باندې د شوروي یرغل د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړه او غوښتنه یې وکړه چې دې مسلې ته باید یوه سیاسي حل لاره ولټول شي. له همدې سره په سړه جګړه کې او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه د هندوستان او پاکستان طرفونه هم معلوم شول، یعنی پاکستان د امریکا سره او هندوستان د شوروي اتحاد سره پخوا کې ودرېدل. دا وخت که څه هم په افغانستان کې سخته جګړه روانه وه خو په افغانستان کې د هند سفارت خلاص و. هندوستان له افغانانو سره په بشري او پرمختیایي برخو کې همکاري کوله. محصلینو ته یې سکالرشیپونه برابر کړي وو او دولتي کارکوونکو ته یې هم په هندوستان کې روزنه ورکوله. هندوستان دا وخت د افغانستان په جګړه کې هیڅ ډول مداخله نه کوله خو په سیاسي لحاظ د افغانستان حکومتونه سپورټ کول. په 1989 کال کې چې کله شوروي پوځیان له افغانستان نه ووتل بیا هم هندوستان د ډاکټر نجیب له حکومت سره روابط لرل او د هغه له حکومت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوله. همدارنګه هغه وخت چې د مجاهدینو او ډاکټر نجیب د حکومت ترمنځ خبرې روانې وې هندوستان غوښتنه کوله چې دواړه خواوې د یو داسې تفاهم ته سره ورسیږي چې په شریکه حکومت جوړ کړی شي. هندوستان هغه وخت د دې مخالفت کاوه چې حکومت د په بشپړ ډول هغو جهادي قومندانانو ته وسپارل شي چې په پاکستان کې روزنه ترلاسه کړې ده او هندوستان یو شریک حکومت په دې خاطر هم ګټور بللو چې دا کولی شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي.
خو مجاهدینو د هندوستان دا غوښتنه رد کړه او د جګړې له لارې د افغانستان د نظام د راچپه کولو ته دوام ورکړ. کله چې په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه، هندوستان په کابل کې خپل سفارت بیخي بند کړ او افغانستان سره ټول ډیپلوماټیک روابط هم ختم کړل. د ګلبدین حکمتیار، برهان الدین رباني، احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم او نورو جنگي قومندانانو ترمنځ کورنۍ جګړه شروع شوه. خو په همدې وخت کې هندوستان په پټ ډول له احمد شاه مسعود او برهان الدین رباني سره استخباراتي اړیکې جوړې کړلې. هندوستان د خپلو استخباراتي ادارو په وسیله له تاجکستان نه کوشش وکړ چې د احمد شاه مسعود، برهان الدین رباني او په ټوله کې د جمعیت له ګوند سره دا غیر رسمي اړیکې د پاکستان په خلاف وکاروي. همدلته هندوستان دا هڅه وکړه چې ایران او روسیه هم په دې قانع کې چې د جمعیت ګوند سره پټه همکاري کولی شي چې په افغانستان کې د دوی ګټې هم خوندي کړي. په همدې خاطر یې د برهان الدین رباني حکومت هم په رسمیت وپیژانده او د هغه حکومت سره یې اړیکې هم جوړې کړلې. دا ځکه چې د جمعیت په خلاف چې کومې ډلې او حزبونه په کابل کې موجود وو او دوی سره په جګړه اخته وو، د هغوی ملاتړ په مستقیم ډول د پاکستان لخوا کېده. بالاخره د 1996 کال راورسېد او دا هغه کال دی چې طالبانو په اول ځل کابل ونیو. دلته هندوستان یو ځل بیا ټکان وخوړ او هغه ځکه چې په عمومي ډول دا عامه شوې وه چې طالبان د پاکستان لخوا رامنځته شوې ډله ده. هلته یې سبقونه ویلي دي او نظامي زده کړې هم هلته ترلاسه کړي دي. نو له همدې وجې هندوستان ته ویره پیدا شوه چې طالبان د پاکستان نږدې ملګري دي او که چیرته په واک کې تر ډیره وخته پاتې شي نو شاید له پاکستان سره لاس یو کړي او د هندوستان په خلاف مزاحمت شروع کړي. له همدې امله هندوستان د طالبانو حکومت په رسمیت باندې ونه پیژنده او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نماینده مخالفت هم وکړ او ټینګار یې دا و چې په ملګرو ملتونو کې باید د برهان الدین رباني د حکومت استازی پاتې شي. هندوستان بل کار دا وکړ چې هغو وسلوالو ډلې سره پټې اړیکې لا پراخه کړې چې د طالبانو په خلاف د افغانستان په شمال کې جګړه کوله. هندوستان له احمد شاه مسعود، برهان الدین رباني، عبدالرشید دوستم او د شمال ټلوالې له نورو غړو سره تماسونه زیات کړل او هغوی ته د همکارۍ ډاډ هم ورکړ. په دې ریسرچ کې ویل شوي چې هندوستان په دې وخت کې د احمد شاه مسعود په ګډون د شمال له نورو مشرانو سره ډېرې پخې اړیکې جوړې کړې وې او دا اړیکې په بشپړ ډول په دې خاطر وي چې د طالبانو نظام را نسکور کی. د هندوستان په بهرنۍ پالیسۍ باندې دې شوي تحقیق کې لیکل شوي چې هندوستان به شمالي ټلوالې ته د وسلو سربیره تخنیکي او روغتیایي مرسته هم رسوله. مثلا د افغانستان تاجکستان په سرحدي سیمه فرخور کې د شمالي ټلوالې وسوالو ته صحي کلینیکونه جوړ کړي وو چې که زخمیان شي نو هلته به درملنه کیږي. په دې ریسرچ کې ویل شوي دی چې د طالبانو د اولې واکمنۍ په وخت کې هندوستان ډیر داسې وسلوال په کشمیر کې نیولي وو چې په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې وه. حتی کندهار ته چې کومو وسلوالو د دوی تیاره راتښتولې وه هغوی هم په افغانستان کې روزل شوي وو. په اصل کې دا تیاره په 1999 کال کې له هندوستان نه راوتښتول شوه کندهار ته. په دې تیاره کې ټول 190 هندیان سپاره وو. د تیارې تښتونکو د طالبانو په موجودیت کې له هندوستان نه غوښتنه کوله چې د دوی درې هغه ملګري راخوشي کړي چې په هندوستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي دي. دا درې کسان عمر سعید شیخ، مسعود اظهر او مشتاق احمد زرګر نومیدل چې په پاکستان کې بیلابېلې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې او په وسیله یې په هندوستان او کشمیر کې جګړه کوله. د تیارې د خلاصون لپاره د وسلوالو او هندي چارواکو ترمنځ په کندهار کې 2 ورځې مذاکرات وشول. په دې مذاکراتو کې طالبانو دواړو خواو ته د مذاکراتو سهولت برابر کړی و او تر ټولو جالبه بیا دا و چې په صحنه کې د پاکستان د استخباراتو کسان هم شامل وو. دې مسلې د دنیا ډیرو هیوادونو ته دا انګیزه ورکړه چې د طالبانو حکومت په مستقیم ډول د پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو تر تاثیر لاندې دی. په دې ریسرچ کې لیکل شوي چې پاکستان به د طالبانو په وخت کې د افغانستان خاوره د دې لپاره استعمالوله چې دلته وسلوال ټرین کړي او بیا یې هندوستان او کشمیر ته د جګړې لپاره ولیږي. دا وخت تر ټولو مهمه دا و چې طالبانو د حکومت په توګه له هندوستان سره هیڅ ډول اړیکو د جوړولو کوشش هم نه و کړی. بلخوا هندوستان هم هڅه نه و کړې چې طالبانو سره ښه تعلقات جوړ کړي. بیلابېلو څېړنو ښودلې ده چې طالبانو په اول ځل حکومت کې له هندوستان سره د پاکستان د فشار له وجې
پورې هیڅ ډول اړیکې جوړې نه کړای شوې. بالاخره په 2001 کال کې چې کله افغانستان ته بهرني ځواکونه راغلل او د طالبانو نظام یې له منځه ویوړو، نو د افغانستان، پاکستان او هندوستان سیاستونه د یو بل لپاره په بشپړ ډول بدل شول. حامد کرزي په خپلو اولو وختونو کې غوښتل چې د هندوستان او پاکستان لپاره متوازن سیاست مخته ویسي، خو وروسته د پاکستان په نسبت هندوستان سره روابط یو څه خواږه شول. دا روابط هغه وخت لا روښانه شول چې په 2001 کال کې د هندوستان او افغانستان ترمنځ مستقیمه همکاري شروع شوه. مثلا هندوستان خپل پوځي روزونکي کابل ته راواستول ترڅو افغان پوځیانو ته د وسلو استعمالول، د نقشې لوستل او نور نظامی فعالیتونه ورزده کړي. له دې وروسته چې کله په 2009 کال کې د حامد کرزي اړیکې له باراک اوباما سره خرابې شوې، نو کرزي له هندوستان نه د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه وکړه. له همدې سره د هندوستان او افغانستان ترمنځ یو ستراتیژیک تړون هم لاسلیک شو چې له مخې به هندوستان د افغان پوځیانو ته روزنه ورکوي. له دې وروسته په 2014 کال کې چې ناټو زیاتره پوځیان له افغانستان نه وویستل، هندوستان افغانستان ته 1.5 جنگي ټانکونه، 120 بېلابېلې ډول وسلې، هلیکاپټرې او نور وسایل ورکړل. همدارنګه 1400 افغان پوځیان هندوستان ته وغوښتل چې هلته ورته روزنه ورکړي. له همدې همکاریو چې پاکستان خبرېده، نو پاکستان ورځ تر بلې طالبانو ته فرصتونه برابرول چې په افغانستان کې جګړه تیزه کړي. هغوی ته یې پناهځایونه، وسلې او روزنه هم ورکړه. حتی هغه طالبان بندیان کړل چې غوښتل یې د حامد کرزي له حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي، لکه ملا برادر چې په همدې سلسله کې یو ځل ونیول شو. دا وخت په عمومي ډول داسې معلومېدله چې هندوستان له افغان دولت سره همکاري کوي او پاکستان د دولت له مخالفو وسلوالو طالبانو سره ولاړ دی. له 2014 کال وروسته چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو، اشرف غني کوشش وکړ چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ دا روان سیاست یو ډول بدل کړي. غوښتل یې چې د هندوستان په ځای پاکستان سره دوستانه روابط جوړ کړي، او دا په دې خاطر چې اشرف غني غوښتل په دې لارې به پاکستان د وسلوالو طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي او په ځای به یې له افغان دولت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. اصلا اشرف غني غوښتل پاکستان ته قناعت ورکړي چې که د طالبانو په ځای د افغان دولت ملاتړ وکړي، نو افغان دولت به هغه غوښتنې پوره کړي چې دوی له طالبان نه هیله لري. اشرف غني په همدې خاطر د خپلې حکومتولۍ په اولو ورځو کې لومړنی سفر اسلام آباد ته وکړ، او د دې سفر هدف دا ښودل شوی و چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بیرته عادي شي او شکونه د دواړو حکومتونو ترمنځ له منځه لاړ شي. له دې سفر وروسته په دې خاطر چې پاکستان ناراضه نشي، اشرف غني له هندوستان نه هغه وسلې هم وانه غوښتلې چې افغانستان ته یې ورکولې. حتی په همدې خاطر یې هندوستان ته تر 7 میاشتو پورې سفر هم ونه کړ. اشرف غني تر دې حده پاکستان سره نږدې شوی و چې افغان پوځیان یې هلته د روزنې لپاره ورولېږل او یوه معاهده یې هم ورسره امضا کړه چې له مخې به افغانستان او پاکستان په خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي. له دې سره سره د اشرف غني حکومت د پاکستان د خوشحالولو لپاره د پاکستاني طالبانو مشران او غړي هم ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. حتی د افغانستان په بېلابېلو ساحو کې د پاکستاني طالبانو په خلاف پوځي عملیات هم وکړل. خو د اشرف غني د دې ټولو ښېګڼو سره سره هم پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس وانه خیستو او اشرف غني سره هغه واده هم پوره نه کړه چې ویلي وو طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېنوي. نه یوازې مذاکرات شروع نه شول، بلکې په افغانستان کې ناامني او بریدونه څو چنده زیات شول او دا ټول بریدونه له پاکستان نه رهبري کېدل. همدلته اشرف غني په لومړي ځل وویل چې پاکستان له افغانستان سره یوه نااعلان کړې جګړه شروع کړې ده. له همدې سره د هندوستان او پاکستان لپاره د اشرف غني حکومت سیاست یو ځل بیا په بشپړ ډول بدل شو او دا سیاست له هغه ځایه بیرته شروع شو چیرته چې حامد کرزي پرېښی و. یعنی اشرف غني له پاکستان لاس واخیست او بیرته یې د هندوستان ملګرتیا شروع کړه. له دې وروسته اشرف غني اول کار دا وکړ چې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هندوستان ته په سفر باندې واستاوه. له دې لږه موده وروسته یې خپله هم هندوستان ته سفر وکړ او هلته د هند له صدراعظم نریندر مودي سره ملاقاتونه هم وکړل. له همدې ځایه بیرته د افغانستان او هندوستان ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې شروع شوې. د افغانستان سیاست له همدې ځایه د پاکستان په ضد او د هندوستان په ملاتړ مخ ته لاړه. د وخت په تېرېدو سره پاکستان هره ورځ له افغانستان نه لرې کېده او هندوستان هره ورځ افغانستان سره نږدې کېده. له دې سره سره په افغانستان کې طالبان ورځ تر بلې قوي کېدل. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ولسوالۍ هم ونیولې او دا هر څه داسې ښکارېدل چې د پاکستان په همکارۍ کېږي. د افغانستان د ناامنۍ په همدې اوج کې د هندوستان په اوړي آرمي بیس او پټانکوټ ایر بیس باندې هم حملې وشوې او پړی په
پاکستان باندې واچول شو. همدې مسایلو هندوستان او افغانستان مجبور کړل چې د پاکستان په خلاف په سیمه‌ییزه سطح باندې کوششونه شروع کړي ترڅو دا هیواد منزوي کړي او بالاخره پاکستان مجبور شي چې د وسوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. په همدې خاطر له 2015 کال نه وروسته اشرف غني او نریندر مودي له 5 ځلو نه زیات ملاقاتونه وکړل چې په لړ کې هندوستان له افغانستان سره په هوایي، نظامي، رغنیزو او نورو پرمختیایي برخو کې بېلابېلې مرستې وکړې او بالاخره د 2021 کال راورسېد. د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو او طالبان بیرته کابل ته راسانه شول. هغه طالبان چې له اولې دورې نه نیولې تر اخره پورې د پاکستان له ملاتړه برخمن بلل کېدل. هلته ورته کورونه، پټنځایونه، روزنیز مرکزونه او وسلې هم ورکول کېدلې. حتی تر دې چې طالبانو کله کابل ونیو پاکستان کې په دولتي کچه جشنونه ولمانځل شول او د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا د پاکستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وګڼله او دا ټول په دې خاطر کېدل چې اوس به په افغانستان کې ټول هغه څه کېږي چې پاکستان یې غواړي او په عمومي لحاظ دا د هندوستان په مقابل کې د پاکستان یوه لویه کامیابي هم ګڼل کېدله. خو طالبانو دا ځل یوازې پاکستان سره په روابطو باندې تکیه ونه کړه، دا ځل یې هندوستان سره هم د تعلقاتو جوړول شروع کړل. اخوا هندوستان ته هم معلومه شوې وه چې طالبانو سره دا ځل د اړیکو جوړول څومره مهم دي او دا درس یې له هغې پیښې اخیستی و چې په 1999 کال کې کندهار ته د هند الوتکه وتښتول شوه. په همدې خاطر په 2022 کال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې ډیپلوماتان کابل ته راغلل او د طالبانو له ځینو مشرانو سره لیده کاته وکړل او بالاخره په 2015 کال اکتوبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هندوستان ته سفر وکړ. هلته یې په اردو ژبه خبرې وکړې او له بېلابېلو هندي مشرانو سره ملاقاتونه هم وکړل. له دې سفر یوه ورځ تېره نه وه چې پاکستان په کابل باندې هوایي برید وکړ او بله ورځ په ډیورنډ فرضي کرښه باندې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته جګړه رامنځته شوه. د پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو له خبرو معلومېدل چې هندوستان ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سفر په پاکستان باندې ډیر سخت فشار اچولی دی او دوی هیڅکله له طالبانو د دې سفر توقع هم نه لرله. نو د دې ټولو تاریخي معلوماتو خلاصه دا راوځي چې افغانستان همیشه د پاکستان او هندوستان د سیاستونو او مخالفتونو ښکار شوی دی او په دې کې په ځانګړي ډول پاکستان هغه ملک دی چې ډیر وخت په افغانستان کې له تشدد سره همکاري کړې ده چې په افغانستان کې په یو او بل نوم ناامني خپره کړي. دوی دا غواړي چې د افغانستان هر نظام باید د دوی په غوښتنه خپلې ټولې چارې مخته یوسي او هندوستان سره هم تعلقات د دوی په خوښه باندې وساتي او پوهیږئ د پاکستان د دې ټولو تاریخي سیاستونو له امله افغانان له کلونو راهیسې له سختو جګړو سره مخ دي. د چا کورونه وران شول، د چا خپلوان او عزیزان لا درکه شول او په سلګونه زره افغانان د جګړو خوراک شول او لا هم په میلیونونو خلک په پردیو وطنونو کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي. د یوې داسې ورځې په هیله چې هیڅ ګاونډي هیواد د افغانستان په مسایلو کې د لاسوهنې جرأت ونه کړی شي او ټول افغانان په خودمختاره ډول یوازې د خپل هیواد د سرلوړۍ او آبادۍ لپاره کار وکړي. یوه یادونه کوم چې په دې ویډیو کې موږ د وخت د کموالي له وجې عمومي او لوی مسایل راخیستي وو او په راتلونکي ویډیو کې به د هرې دورې په اړه تفصیلي معلومات تاسو ته خپاره کړو. دا و زموږ د نن ویډیو. هیله ده چې دې ویډیو به هم تاسو د افغانستان په وړاندې د هندوستان او پاکستان د سیاستونو په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.